بسم الله الرحمن الرحیم. کائنات د قرآن کریم او ساينس په رڼا کې درېیمه برخه. په لوح محفوظ کې د الهي ډیزاین او پروګرام مطابق الله تعالی کائنات پرته د نمونې او پرته د مادي یا مټر څخه د نش یا عدم یا نتنګ څخه پیدا کړل. الله تعالی فرمای: بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. الله تعالی د نمونې نه په غیر د نش او عدم څخه د کائناتو پیدا کوونکی دی. یعنی دا مادي کائنات یا مټرنل یونیورس په داسې یو حالت کې چې نه ماده یا مټرو، نه انرژي، نه زمان او نه مکان وو، د الله تعالی د کن د لفظ څخه پیدا شو. ځکه کله چې الله تعالی د یو کار د کولو اراده وفرمایي نو هغه ته وفرمایي چې وشه، نو هغه وشي. د تخلیق په ابتدایي مرحله کې اسمانونه او ځمکه یعنی کائنات سره یو ځای نښتي وو او بیا الله تعالی سره بیل کړل. فرمایي: اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. آیا کافران نه ګوري چې اسمانونه او ځمکه سره یو ځای نښتي وو او بیا مونږ سره بیل کړل. ساينس خبره د امدې نښتي کائناتو څخه شروع کوي. د دې څخه نور وړاندې ساينس نشي تللی، ځکه چې فیزیکی قوانین یا لاز صرف د مادي کائناتو یا نیچرل یونیورس په داخل کې کار کوي او د مادي کائناتو څخه د باندې کار نشي کولی. نو په دې اساس ساينس په دې باره کې څه نشي ویلی چې دا نښتي کائنات چې ساینسدانان ورته سینګولاریټي وایي څنګه پیدا شوي وو، او نه د خالق یا کریئیټر په باره کې څه ویلی شي. نو په دې باره کې معلومات صرف د وحی په علم قرآن کریم کې دی او پوهیږو چې ملحدینو او نیچرالستانو د وحی علم او د الله تعالی نوم نعوذ بالله د ساينس د ډکشنري نه ویستلی دی. هر شی او د هر سوال جواب صرف د ساينس څخه غواړي. حال دا چې د ساينس علم مکمل او پوره نه دی او د هرې پوښتنې حل او جواب پکې نشته دی، او د وحی په علم قرآن کریم دوی نه پوهیږي په کم کې چې د هر شي حل او د هرې پوښتنې جواب شته دی. فلهذا دوی صرف د اندازو نه کار اخلي چې ټولې اندازې او نظریې یا تیوریزې هم د ساينس د علم او هم د وحی د علم خلاف او ضد دي. نو ساينسدانان واقعاً په دې نه پوهیږي چې د تخلیق په اوله مرحله
یا سټیج کې دا نښتي کائنات چې دوی ورته سینګولاریټي وایي څنګه پیدا شوي وو. په دې باره کې ډیر زیات نظریات او تیوریز دوی ورکړي دي چې فعلاً د ذکر کولو څخه تیریږو. خو دومره باید ووایو چې ټولې تیوریز د ساینس په واسطه رد کیږي. همدارنګه تر اوسه پورې په دې هم په واقعي او صحیح ډول نه پوهیږي چې دا نښتي کائنات یا سینګولاریټي چې کله بیلیدل چې دوی ورته بیگ بینګ یا لویه چاودنه وایي. دا انفجار چې په کائناتو کې د ټولو څخه لویه چاودنه یا دماکه وه او دومره حساسه او دقیقه وه چې ساینسدانان وایي لکه یو پنسل چې په تیره څوکه پرته د کوم سپورټ څخه ودرول شي او د میلیونونو کلونو په تیریدو سره ونه غورځېږي. وایي چې د بیگ بینګ چاودنه د دې نه هم ډیره دقیقه شوې وه، او که همدومره دقیقه نه وه شوې نو کائنات به جوړ شوي نه و. نو آیا د دې نښتي کائناتو دومره دقیق بیلوالی یا د بیگ بینګ چاودنه څنګه وشوه او څنګه کنټرول شوه؟ ځکه چې د هر انفجار یا چاودنې څخه وروسته ګډوډي او وراني راځي، او په تاریخ کې به چا نه وي اورېدلي چې د یوې چاودنې یا دماکې وروسته کله چې دوړې ختمې شوي وي چا لیدلی وي چې کوم کور یا بل کم شی جوړ شوی وي، بلکې جوړ شیان هم دړې وړې او خراب شوي وي. نو د بیگ بینګ چاودنه یا دماکه چې په کائناتو کې د ټولو څخه لویه چاودنه وه، نو په ځای د دې چې د بیگ بینګ څخه وروسته ګډوډي او خرابي منځته راغلې وه، بلکې برعکس یو آباد ډیزاین شوی او ښایسته یونیورس یا کائنات منځته راغلل. مګر ساینسدانان په دې نه پوهیږي چې دا چاودنه ولې او څنګه دومره حساسه او دقیقه وشوه او څنګه دومره دقیقه کنټرول شوه. د دې جواب د ساینسدانانو په اندازو کې نشته دی، بلکې د دې جواب صرف د وحی په علم قرآن کریم کې دی چې دا نښتي کائنات یا سینګولاریټي د الله تعالی د کون د لفظ څخه پیدا شوې وه، او د بیگ بینګ چاودنه یا د نښتو کائناتو بیلوالی د الله تعالی په واسطه د الله تعالی د کنټرول لاندې شوې وه. باید ذکر شي چې ساینسي تحقیقاتو ثابته کړې ده چې د بیگ بینګ څخه مخکې ماده، انرژي، زمان او مکان موجود نه وو، او دا هر څه د بیگ بینګ څخه وروسته منځته راغلي دي. که فکر وکئ دلته یوه ډیره مهمه نقطه او ډیر مهم سوال پیدا کیږي، او هغه دا چې آیا اول فیزیکی قوانین پیدا شوي دي او که اټوم یعنی ماده، یعنی دوی چې ورته نیچرل لاز وایي، آیا اول دا لاس پیدا شوي دي او که ماده؟ دا موضوع په 4مه برخه کې واورئ. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.